په ژمي کې د شفتالو بوټي کونډرې یا ژړه چې د بوټي د تنې یا شاخونو څخه په مختلفو ساحو یا ځایو کې داسې یو رقم ژړه یا کونډرې راوځي چې دا د څو علتونو د خطر راوځي. په هغو کې یو علت یې د کمزورۍ دی چې هغه کله بوټي ډېر کمزوری وي نو بیا حشرات حمله پر وکړي. د حشرات د حملې څخه وروسته دا مشکل پیښیږي. دوهم علت یې د بوټي په مرض اخته کېدل دي. کله چې بوټي په مرض اخته وي نو د مرض علایم پر معلومیږي او بیا بوټي دا کونډرې یا ژړه راباسي. دریم، کله چې بوټي په غلطه طریقه سره شاخه بري سي یا د بوټي تنه یا شاخونه زخمی سي، په هغه صورت کې دغه بوټي دغسې کونډرې یا ژړه راباسي او علایم یې پر زخمی سوي ځای باندې معلومیږي. څلورم، دا کونډرې په ژمي کې اکثریت وختونه د وچوبي یعنی د اوبو نه ورکولو له خاطره هم په بوټي کې راوځي او د بوټي تنه دغه کونډرې راباسي. پنځم، کله چې بوټي ته زیات غذایي مواد رسیدلي وي او هغه په خپله تنه شاخونو کې زیات غذایي مواد لري، د عناصرو زیادت پکې موجود وي، نو بیا دغه بوټي د غذا په خپل ځان کې نشي ساتلی، بالاخره د ځانه یې د دغه کونډرو یا ژړه په ذریعه سره خارجوي. دلته تاسې دا بوټي ته وګورئ، دا ډېر منظم او غټ بوټی دی چې هر کال تقریبا د 300 څخه تر 400 دانې شفتالو کوي. ساحه هم ډېره کمزورې او تنګه ده چې کافي اندازه ساحه نه لري د خپلې تغذیې دپاره، خو بیا هم په ښه توګه وده کوي. هر کال مناسبه اندازه میوه کوي چې د یو کور دپاره په دغه اندازه چې هغه 300 تر 400 پورې ګرمه شفتالو ډېر بس او کافي دي.